بسم الله الرحمن الرحیم د دې نه مخکې درس کې موږ هیومن ډایجسټیو سیستم یعنی د انسان د هاضمې سیستم په اړه لنډه پیژندنه وکړه چې د انسان په وجود کې داسې کوم ارګنز دي کوم اعضا دي چې هغه یو ځای شوي دي د هغې نه د هاضمې سیستم یعنی ډایجسټیو سیستم جوړ شوی ده. نو اوس د هغې نه بعد به په دې باندې پوه شو چې د هاضمې په سیستم کې چې کوم ارګنز موجود دي په دې کې کوم ارګن کوم اعضا کوم عمل کولی شي یعنی کله چې وجود ته خوراک داخل شي د خوراک په هضم کولو کې کوم ارګن کوم کردار لري څه رول لري یعنی څه عمل کولی شي په دې باندې به نن په تفصیل سره پوه شو او په هغه ټولو ارګنز کې اول اوس موږ باید د خولې په اړه پوه شو چې خولې ته کله خوراک داخل شي د خوراک سره په خوله کې څه کیږي ځکه چې اول چې وجود ته خوراک داخل شي د اول خولې ته داخليږي نو اول اوس موږ باید د خولې په اړه پوه شو کله چې خوراک خولې ته داخل شي په خوله کې د خوراک ماتېدل څنګه شروع شي د خوراک وړو حصو ته تقسیمېدل څنګه شروع شي او همدغه شان د خوراک ډایجست کېدل یعنی هضم کېدل څنګه شروع شي په دې باندې د نن ورځې په درس کې به پوه شو. نو خوله چې دا په دې کې څلور کمپوننټس دي څلور اجزا دي چې د خوراک په هضم کولو کې مهم کردار لري. اول دی په هغې کې ټیتس یعنی غاښونه دي چې د دې په مدد سره خوراک ماتېږي هغې کټینګ کېږي. همدغه شانتې ټنګ یعنی ژبه ده سیلیوری ګلینډز دي چې هغې نه سیلاوه خارجېږي. همدغه شانتې خاص مسلز دي غضلات دي. دا څلور قسم د کمپوننټس دي چې د خوراک په هضم کولو کې د خوراک په بریک کولو کې د خوراک په ماتولو کې مهم کردار لري. او په دې ټولو کې باید اول اوس موږ د ټیت د غاښونو په اړه پوه شو چې د خوراک په هضم کولو کې د غاښونو کردار څه ده. موت خوله چې دا په هغې کې اول کمپوننټ چې دا هغه ټیتس یعنی غاښونه دي. غاښونه دوه قسم ته دي یو ته موږ وایو پرایمري ټیتس او بل ته وایو پرمننټ ټیتس. پرایمري ټیتس ته یو بل نام هم اخیستلی شو هغه دی میلک ټیت یعنی د شیدو غاښونه کوم چې په ماشومتوب کې د انسان غاښونه وي هغې ته پرایمري ټیت ویل کېږي او پرمننټ ټیت دې ته سیکنډري ټیتس هم ویلی شو. سیکنډري ټیتس یعنی همیشني غاښونه. میلک ټیتس چې دي دا په تعداد کې 100 پورې وي. د ماشوم په خوله کې د 7 کلنیو پورې چې کوم غاښونه وي هغې ته پرایمري ټیتس ویل کېږي هغې تعداد 100 پورې وي او پرمننټ ټیتس یعنی سیکنډري ټیتس چې دي همیشني غاښونه چې دي هغه تر 32 پورې وي. نو اوس دغه پرمننټ ټیتس چې دي د دې ډایګرام که وګورو هغه به په دې شکل کې وي. پرمننټ ټیتس دغه 32 غاښونه چې دي دا په خوله کې په دوو حصو کې وي یو په پورتنۍ ژامه کې موجود وي اپر جا کې موجود وي او بل په لاندنۍ ژامه کې یعنی په لوور جا کې موجود وي. نو دغه کوم ډایګرام کوم شکل تاسو ته ښکاري دا لوور جا د لاندنۍ ژامې ډایګرام ده او په دې 32 غاښونو کې 14 غاښونه په لاندې ژامه کې وي او 14 غاښونه په پورتنۍ ژامه کې موجود وي. نو اوس دغه 14 غاښونه د لاندنۍ ژامې چې دي په دې کې مخامخ کوم 4 غاښونه تاسو ته ښکاري په دې شکل کې وي دې ته ویل کېږي انسایزر. د خولې مخامخ چې تاسو وګورئ مخامخ چې کوم 4 غاښونه موجود وي هغې ته انسایزر ټیتس ویل کېږي او د دې انسایزر سره په څنګ کې 2 نور موجود وي هغې ته ویل کېږي کیناین. دغه کوم شکل تاسو ته چې ښکاري په دې شکل کې لږ اوږده شکل کې وي دې ته کیناین ویل کېږي او د کیناین شاته 2 نور غاښونه موجود وي 2 په یو طرف کې وي او 2 په بل طرف کې وي هغې ته ویل کېږي پری مولر. داسې په دې شکل کې دغه کوم تاسو ته چې ښکاري دا پری مولر غاښونه دي چې په تعداد کې 2 وي 2 یو طرف ته وي او 2 بل طرف ته وي یعنی 4 وي او د پری مولر غاښونو شاته په آخره کې 3 غاښونه نور موجود وي هغې ته ویل کېږي مولر. په دې سور رنګ تاسو ته چې ښکاري په دې شکل کې 3 غاښونه په آخره کې موجود وي چې 3 یو طرف ته وي او 3 بل طرف ته دي هغې ته مولر ویل کېږي. نو دا 3 یو طرف ته شول او 3 بل طرف ته شول 6 غاښونه دا شول او د دې نه مخکې دغه پری مولر چې دي 2 یو طرف ته دي او 2 بل طرف ته دي ټول 4 شول او د دې نه مخکې دغه 2 کیناین چې دي یو طرف ته وي او یو بل طرف ته وي دا 2 دي او همدغه شانتې انسایزر چې دي دا 4 دي. نو ټول څو شول 6 جمع 4 10 جمع 2 12 او 12 جمع 4 14 غاښونه دا په لاندې ژامه کې شول او همدغه شانتې 14 نور غاښونه په پورتنۍ ژامه کې موجود وي چې دا ټول تعداد چې دا 32 پوره کېږي. نو دا 32 غاښونه وي چې د یو انسان په خوله کې موجود وي او دغه غاښونه چې دي اوس د دې عمل سره د خوراک په هضم کولو کې دا څه کردار لري. د غاښونو په مدد سره موږ کټینګ کوو. خوراک چې کله وجود ته داخل شي د غاښونو په مدد سره هغه کټ شي په وړو حصو کې تقسیم شي او همدغه شانتې د غاښونو په مدد سره موږ خوراک ژیو هم چې هغې ته ګرینډینګ ویل کېږي. نو د خوراک ماتول په وړو حصو کې تقسیمول او د خوراک ژیل دا دواړه کارونه د ټیتس یعنی د غاښونو شول چې د دې په مدد سره خوراک بیا نرم شي پوست شي
په وړو وړو حصو کې تقسیم شي چې بیا په هضم کولو کې اسان وي. همدغه شانتې دویم کمپوننټ چې دا په خوله کې موجود ده هغه دی ټنګ یعنی ژبه. اوس ژبه چې دا کوم سور رنګ تاسو ډایګرام کې ښکاري دا د یو انسان ژبه په دې شکل کې کیدلی شي او د ژبې په اخره کې یو هډوکی موجود وي کوم په دې تور رنګ کې تاسو چې ښکاري په دې شکل کې وي دې ته ویل کېږي هایاید بون. د هایاید په نام سره یو هډوکی موجود وي د ژبې اخري حصه چې دا په هغې ځای کې موجود وي یعنې ژبه د هغې سره تړلې شوې وي نو دا په دې شکل کې هغه هایاید بون ده. نو دا په سور رنګ کې کوم شکل تاسو ته ښکاري په دې شکل کې د انسان ژبه کیدلی شي او دغه ژبه چې ده د دې ژبې په سرفیس باندې د وړو وړو دانو په شکل کې سټرکچر موجود وي داسې په دې شکل کې وي. د وړو وړو د دانو په شکل کې چې کوم سټرکچرز دي دې ته ویل کېږي ټیسټ برډز او دغه ټیسټ برډز چې دي د دې په مدد سره زموږ په خوله کې د دې په مدد سره خوراک ذایقه چې ده خوند چې ده هغه محسوسولی شو. نو د ژبې یو عمل دا شو چې د دې په مدد سره ټیسټ ډیټیکشن کېږي. ټیسټ ډیټیکشن یعنی ذایقه چې ده خوند چې ده هغه موږ معلومولی شو د ژبې په مدد سره او په ژبه کې دغه کوم وړه وړه سټرکچر چې دي چې هغه ته ټیسټ برډز ویل کېږي د دې په مدد سره د خوراک مختلف خوراکونو خوند چې ده ذایقه چې ده هغه موږ معلومولی شو. او همدغه شانتې په د خوراک په هضم کولو کې د ژبې دویم عمل دا ده چې د ژبې په مدد سره سوالوینګ کېږي. سوالوینګ ویل کېږي د خوراک تېرېدلو د کله چې د خولې نه خوراک سټمک یعنې معدې ته رارسېږي دې ته ویل کېږي سوالوینګ د خوراک تېرېدل چې په دې کې د ژبه چې ده دا مهم کردار لري. او همدغه شانتې بولس فارمیشن بولس فارمیشن چې دا هغه هم د ژبې په مدد سره کېږي. بولس چې دا کله چې خوراک کټ شي د غاښونو په مدد سره وړو وړو حصو کې تقسیم شي هغه نرم شي مطلب چې هغه تېرېدلو ته معدې ته تللو ته تیار شي نو په دې وخت کې هغه خوراک خاص شکل ته بدل شي د بال په شکل کې شي ګول شکل ته بدل شي هغه ته بیا موږ وایو چې دا بولس جوړ شو. نو هغه بولس فارمیشن چې دا بولس جوړېدل چې دي هغه هم د ژبې په مدد سره کېږي. او یو بل غټ عمل د ژبې دا ده چې د دې په مدد سره سلایوا ډسټریبیوشن کېږي. سلایوا دا په خوله کې کوم د اوبو په شکل کې کوم مواد تاسو ته ښکاري چې دې ته موږ لاړې هم ویلی شو هغې ته ویل کېږي سلایوا. نو دغه سلایوا ډسټریبیوشن چې دا د سلایوا تقسیمېدل چې دي هغه هم د دې ژبې په مدد سره کېږي. یعنې کله چې خوراک خولې ته داخل شي هغه که چېرته وچ وي خشک وي هغه سره دغه سلایوا چې دا دغه لاړې چې دي هغه میکس شي نو هغه میکس کېدل هغه ټول خوراک ته رسېدل هغه تقسیمول هغه د ژبې په مدد سره کېږي چې هغې ته موږ وایو سلایوا ډسټریبیوشن. نو دا یو څو مهم عملونه وو چې د خوراک په هضم کولو کې د ژبې په مدد سره کېږي. او یو بل کمپوننټ یو بل جز چې هغه په خوله کې موجود ده د اورل کیویټي د خولې په جوف کې موجود ده هغه د سلیوري ګلینډز. سلیوري ګلینډز چې دي د دې په مدد سره هم د خوراک په هضم کولو کې پوره اساني راځي. سلیوري ګلینډز ته موږ لعابیا غدې هم ویلی شو. سلیوري ګلینډز چې دي دا خاص ګلینډز خاص سټرکچرز دي چې دا په اورل کیویټي کې د خولې په جوف کې موجود دي او د دې نه خاص مواد خارجېږي هغې موادو ته موږ وایو سلایوا. نو دغه سلایوا چې دا کومې لاړې چې دي دغه سپین د اوبو په شکل کې چې په خوله کې موجود وي هغه د دې سلایوري ګلینډز نه خارجېږي. نو اوس که موږ وګورو چې دغه سلایوري ګلینډز په اورل کیویټي کې د خولې په جوف کې په کوم ځای کې موجود دي هغه موږ ته د دې ډایګرام نه معلومېدلی شي. دغه په دې سور رنګ تاسو چې ښکاري په دې شکل کې د یو انسان ژبه کېدلی شي. فرض مثال چې دا د یو انسان ژبه ده او دغه د ژبې لاندې یو ګلینډ موجود وي چې هغه ته موږ وایو سبلینګول ګلینډ. دغه ګلینډ دا درې قسم ته دي په درو قسمونو کې تقسیمېږي او په درو ځایونو کې دي. د ژبې لاندې یو ګلینډ موجود وي دغه سور رنګ تاسو چې ښکاري په دې شکل کې وي هغې ته ویل کېږي سبلینګول ګلینډ چې دا د ژبې لاندې موجود وي او دا په تعداد کې دوه دي یعنې د یو جوړې په شکل کې وي. او بل دویم دی پیراټډ ګلینډ. پیراټډ ګلینډ چې دا په دې حصه کې دغسې په دې شکل کې موجود دي. د غوږونو چې دي د غوږونو نه مخکې دغه فرنټ کې دغه حصه چې ده په دې ځایونو کې دوه ګلینډ موجود وي یو طرف ته وي او بل دویم طرف ته وي دې ته ویل کېږي پیراټډ ګلینډ چې دا هم په تعداد کې دوه دي. او یو دریم پاتې شو هغې ته ویل کېږي سب مینډیبولر ګلینډ په دې حصه کې دا ځای کې موجود دي. د زامې چې کوم هډوکی ده د دې شاته دغه ځای کومه حصه ده د دې لاندې په دغه ځای کې موجود وي چې هغې ته ویل کېږي سب مینډیبولر ګلینډ
او د ژبې لاندې چې کوم موجود وي هغې ته ویل کېږي سبلینګول ګلینډ او د غوږونو مخې ته په دغه ځای کې چې کوم موجود دي دې ته ویل کېږي پیروټډ ګلینډ چې دا ټول په تعداد کې دوه دي یعنې یو جوړې په شکل کې پیدا کېږي. نو دا سلیوریک ګلینډز دي چې دا په اورل کیویټي کې د خولې په جوف کې موجود وي او د دې عمل کې موږ وګورو چې سلیوریک ګلینډز عمل څه ده دې نه مخکې موږ وویل چې د دې نه سلایوا خارجېږي سلایوا سیکریشن یعنې دغه سلایوا چې دا کومې لاړې چې دي د دې اخراج چې دا د سیکریشن چې دا هغه د سلیوریک ګلینډز نه کېږي چې د دې په مدد سره هم د خوراک هضم کېدل چې دي هغه پوره اسانېدلی شي. نو اوس که یو چا په ذهن کې دا سوال پیدا شي چې سلایوا چې دا کومې لاړې چې موږ ورته وایو په دې کې که دننه موږ وګورو چې په دې کې دننه کوم مواد موجود دي په دې کې به څه وي نو په دې سلایوا کې که موږ وګورو چې په دې کې څه موجود دي اول دی په دې کې میوکس او دویم په دې کې موجود دي سوډیم بای کاربونیټ NaHCO3 او دریم په دې کې موجود دي انزایم. دا درې قسم ته مین سبسټانس دي مواد دي چې په سلایوا کې یعنی په لاړو کې موجود وي. اوس دا میوکس چې دي دا خاص ګلایکو پروټینز دي چې د دې په مدد سره د خوراک لوبریکیشن کیږي یعنی خوراک چې کله زموږ وجود ته خولې ته داخل شي هغې سره دغه سلایوا چې دغه لاړې چې دي هغه میکس شي ورسره یو ځای شي چې هغه خوراک د دې په مدد سره نرم شي پوست شي د نرمېدلو ته د پوست کېدلو ته ویل کېږي لوبریکیشن چې هغه د میوکس په مدد سره کېږي. نو د میوکس عمل دا شو چې دا لوبریکیشن کوي. همدغه شانتې سوډیم بای کاربونیټ چې دي NaHCO3 د دې په مدد سره د فوډ سټیرلایزیشن کیږي. سټیرلایزیشن ویل کېږي د خوراک صفایي ته کله چې په خوراک کې مضر مواد موجود وي مطلب کومه بکټیریا وي یا کوم بل میکروب موجود وي په دې خوراک کې هغه د دې سوډیم بای کاربونیټ په مدد سره ختم شي له منځه لاړ شي دې ته ویل کېږي د خوراک صفایي د مضر مواد نه کله خوراک صفا شي دې ته ویل کېږي سټیرلایزیشن اف فوډ چې هغه د سوډیم بای کاربونیټ په مدد سره کېږي هغه په دې سلایوا کې موجود دي. او دریم په دې کې انزایم موجود دي. انزایم هم خاص پروټین دي چې د دې په مدد سره د مختلفو موادو ډایجیشن کېږي یعنی مختلف مواد د دې په مدد سره هضم کېدلی شي. او په دې سلایوا کې چې کوم انزایم موجود دي هغې ته ویل کېږي ایمایلیز انزایم. دغه ایمایلیز انزایم چې دي دا په دې سلایوا کې یعنی په دې لیاړو کې موجود دي چې د دې په مدد سره د خاص موادو ډایجیشن کېږي خاص مواد هضم کېږي. هغه مواد څوک دي هغه دي کاربوهایډریټس یعنی دا ایمایلیز انزایم چې دا د دې په مدد سره د کاربوهایډریټس ډایجیشن کېږي. کاربوهایډریټ چې د دې مثال که موږ واخلو شوګر د دې مثال اخیستلی شو چې دا په مختلفو میوهجاتو کې موجود وي نو هغه چې کله خولې ته داخل شي په دې سلایوا کې انزایم موجود دي چې هغه د ایمایلیز انزایم د دې ایمایلیز انزایم په مدد سره کاربوهایډریټ چې دي هغه ډایجسټ شي هغه هضم شي. نو دا سلایوا سلیوریک ګلینډز چې هغه موږ وپېژندل او سلایوا موږ وپېژنده چې د خوراک په هضم کولو کې د خوراک په ډایجسټ کېدلو کې د دې عمل سره دا څه کردار لري. همدغه شانتې یو بل څلورم کمپوننټ هم په اورل کیویټي کې د خولې په جوف کې موجود وي چې هغې ته موږ مسلز وایو یعنې دا خاص عضلات دي چې هغه هم د خوراک په هضم کولو کې مهم کردار لري. نو اوس به په هغې مسلز باندې پوه شو چې هغه کوم مسلز دي او څنګه د هغې په مدد سره د خوراک ډایجیشن کېږي خوراک هضم کېږي. زموږ په اورل کیویټي کې د خوراک په هضم کولو کې چې کوم کردار لري هغه دوه قسم ته مسلز دي. یو دی په هغې کې ټمپورالس مسل او دویم دی په هغې کې میزیټر مسل. نو دغه دوه قسم ته مسلز دی عضلات دي چې په اورل کیویټي کې د خولې په جوف کې موجود دي چې د دې په مدد سره د پاس ځامې چې کوم هډوکی ده او د لاندې ځامې هډوکی ده هغه خپل منځ کې سره تړلي شوي دي. فرض مثال که هغې ډایګرام واخلو هغه به داسې وي. فرض مثال چې د یو انسان خوله ده او په دې کې داسې غاښونه موجود دي دا پاس ځامې هډوکی ده او دا د لاندې ځامې هډوکی ده. نو اوس کله چې خوراک د خولې ته داخل شي موږ وویل چې د غاښونو په مدد سره د دې کټینګ شروع شي هغه په وړو وړو حصو کې تقسیمېدل شروع شي او همدغه شانتې د غاښونو په مدد سره موږ خوراک ژویو. نو د خوراک د ژویلو په وخت کې د ګرینډینګ کولو په وخت کې
دغه مسل چې دا مهم کردار لري. یعنی دغه میزیټر مسل دا د لاندنۍ ځامې چې کوم هډوکی ده په دې باندې فشار لګوي، دا پریس کوي د پاسه ځامې هډوکي خلاف. یعنی مثال چې دغه ځای کې دا د پاسه ځامې هډوکی ده او دا د لاندې ځامې هډوکی ده. اوس دغه میزیټر مسلز چې دي خاص عضلات دي دغه چې دا د لاندنۍ ځامې هډوکی چې دا هغې باندې د لاندې طرف نه پورته طرف ته فشار لګوي، هغه پریس کوي چې هغه پورته طرف ته لاړ شي. نو چې کله هغه پورته طرف ته روان شي نو د لاندې ځامې چې کوم هډوکی ده په دغه ځای کې موږ وویل چې غاښونه موجود دي او د غاښونو په منځ کې خوراک موجود ده. نو کله چې هغه د لاندې ځامې هډوکی پاسه طرف ته روان شي په غاښونو کې فشار پیدا شي، غاښونه په خوراک باندې فشار ولګوي چې خوراک باندې کله د دې په مدد سره فشار ولګي او خوراک به په اسانۍ سره په وړو وړو حصو کې تقسیم شي، هغه مات شي، هغه بریک ډاون وشي. نو دا مسلز دي خاص عضلات دي چې د خوراک د ژویلو په وخت کې د خوراک د ماتولو په وخت کې مهم کردار لري. یعنی دلته زه لیکلی شم چې دغه مسلز چې دي پریس کوي، په دې باندې فشار لګوي په څه باندې؟ په لوور جا بون باندې. لوور جا بون یعنی د لاندې ځامې چې کوم هډوکی ده اګینسټ اپر جا بون. یعنی دغه مسل چې دي پریس کوي یعنی فشار لګوي په چا باندې؟ په لوور جا بون باندې. د لاندنۍ ځامې چې کوم هډوکی ده په هغې باندې فشار لګوي اګینسټ اپر جا بون، د پاسه ځامې چې کوم هډوکی ده د هغې خلاف. یعنی د لاندې طرف نه هغه پورته طرف ته بوځي چې هغې په منځ کې بیا کوم خوراک موجود وي د غاښونو په مدد سره په هغې باندې فشار ولګېږي، هغه په وړو حصو کې تقسیم شي، د هغې بریک ډاون په اسانۍ سره وشي. نو دا اورل کیویټي د خولې جوف یعنی موږ خوله وپېژندا چې کله خوراک خولې ته داخل شي په خوله کې د خوراک سره څه کېږي هغه موږ ټول وپېژندل چې په خوله کې کوم کوم اجزا موجود دي، کوم کامپوننټس دي چې هغې په مدد سره خوراک هضم شي، خوراک په وړو وړو حصو کې تقسیم شي. کله چې خوراک د خولې نه معدې ته رارسېږي، معدې ته ځي، دې ته ویل کېږي سوالوینګ یعنی د خوراک تېرېدل. نو اوس کله چې خوراک د خولې نه معدې ته ځي دا د دوو عملونو د دوو فینامینه په مدد سره کېږي. یو دی په هغې کې ګریویټي او بل دی پریسټالسیس. دا دوه عملونه دي چې د دې په بنیاد د دې په مدد سره خوراک د خولې نه د اورل کیویټي نه سټمک یعنی معدې ته رارسېږي او د کومې لارې په مدد سره چې ځي هغې لارې ته هغې پایپ ته ویل کېږي اسوفیګس. او د هغې ډایګرام که موږ وګورو د هغې رسم که وګورو هغه به په دې شکل کې وي. فرض مثال چې دا د اورل کیویټي د خولې جوف او په دغه ځای کې خوراک موجود ده، فرض مثال چې دا خوراک ده او دغه خوراک د غاښونو په مدد سره مات شو، په وړو وړو حصو کې تقسیم شو او د دې سره سلایوا میکس شوه، یو ځای شوه چې هغې په مدد سره خوراک نرم هم شو. مطلب دغه خوراک اوس تیار شو چې دا د دې خولې نه سټمک یعنی معدې ته راورسېږي. اوس د خولې نه چې خوراک کله معدې ته رارسېږي دا د خاص پایپ یو لاره ده، یو ټیوب ده چې هغې په مدد سره معدې ته رارسېږي، هغې پایپ ته ویل کېږي اسوفیګس. دا هغه پایپ ده چې د دې په مدد سره به خوراک د خولې نه معدې ته رارسېږي او د دې پایپ په آخري حصه کې په داسې شکل کې سټمک یعنی معده موجوده وي. او د دې پایپ مخې ته د مخې چې کومه حصه ده په دې ځای کې یو بل پایپ هم موجود وي چې هغې ته ویل کېږي ټریکیا. دغه تور رنګ داسې ښکاري، فرض مثال چې دا ټریکیا ده. ټریکیا دا یو پایپ ده چې د خولې او پوزې نه د هوا چې سږي ته رارسېږي هغه د دې پایپ په مدد سره رسېږي، دې ته ویل کېږي ټریکیا. نو خوراک چې ده هغه د اورل کیویټي نه چې اوس دا داخلېږي اسوفیګس ته د خوراک نلۍ ته هغه به معدې ته رارسېږي. په دې ځای کې یو بل سټرکچر موجود وي داسې په دې شکل کې وي، دې ته ویل کېږي ایپیګلاټس. ایپیګلاټس چې ده دا د ټریکیا چې کومه ده د هوا پایپ چې ده د دې پورتنۍ حصه کې وي او دغه پایپ اولنۍ دغه حصه چې ده دې ته ویل کېږي ګلاټس. دې ته ګلاټس ویل کېږي او په دې باندې کوم سرپوښ شانتې شکل چې وي، کوم سټرکچر چې وي دې ته ویل کېږي ایپیګلاټس. نو دغه کوم سټرکچر د تور رنګ داسې ښکاري په دې شکل کې ایپیګلاټس موجود وي چې هغه د دې ګلاټس په سر باندې وي. نو اوس د خوراک چې ده چې کله دا د اورل کیویټي نه اسوفیګس ته داخلېږي، د خوراک پایپ ته داخلېږي چې هغه سټمک یعنې معدې ته راورسېږي. نو کله چې دغه خوراک د اسوفیګس ته داخلېږي د داخلېدو په وخت کې دغه ایپیګلاټس چې دا کوم چې په دې ځای کې موجود ده دغه سټرکچر تاسو چې ښکاري دا د هوا پایپ چې دا ټریکیا چې ده په دې باندې په سرفس باندې راشي، یعنی دغه ایپیګلاټس په مدد سره دغه ګلاټس چې کوم ځای ده کوم اوپننګ ده دا بند شي، دا داسې راشي لاندې طرف ته
حرکت شروع کی چې د دې په مدد سره هغه کوم سرای چې دا کوم د هوا پایپ چې کوم اولنۍ حصه ده چې هغه خلاصه وي هغه بند شي. نو چې کله دا بند شي هغه خوراک دغه ځای ته اسوفیګس ته داخل شي د باد شي چې دغه د هوا پایپ ته یعنې ټرک ته داخل نشي. نو په دې طریقه باندې اسوفیګس ته خوراک داخل شي د خوراک پایپ ته داخل شي. نو د خوراک پایپ مدد سره دغه سټمک معدې ته راورسیږي. نو اوس دغه خوراک چې کله په دې پایپ کې لاندې راځي ما دې نه مخکې وویل چې دا د دوو عاملونو په بنیاد باندې کېږي. یو دی په هغې کې ګریویټي. ګریویټي چې دا د ځمکې چې کوم قوت ده یعنې ځمکه چې ده ارت چې ده دا په هر باډي باندې په هر جسم باندې خاص فورس خاص قوت لګوي چې هر باډي هر جسم د خپل ځان طرف ته راکش کوي هغې ته ویل کېږي ګریویټي. نو دغه خوراک چې په خوله کې موجودي د خولې نه لاندې سټمک ته ځي نو هغه د ګریویټي د فورس چې کوم قوت د هغې په مدد سره هم ځي یعنې په هغې باندې ځمکه فشار لګوي طاقت لګوي چې هغه لاندې طرف ته لاړ شي. نو هغه په دې طریقه باندې هغه معدې ته راورسېږي. او د دې ګریویټي سره سره یو بل عمل هم کېږي چې د هغې په بنیاد د خولې نه خوراک معدې ته راځي هغې ته ویل کېږي پریسټالسس. پریسټالسس چې دا هم خاص عمل ده چې کله خوراک اسوفیګس ته داخل شي د خوراک پایپ ته داخل شي په دې وخت کې د پریسټالسس په مدد سره دا لاندې راځي. پریسټالسس مطلب دا دی کله چې خوراک اسوفیګس ته داخل شي فرض مثال چې دغه اسوفیګس ده د خوراک پایپ ده نو کله چې خوراک دې ته داخل شو فرض مثال چې په دې ځای کې دا خوراک ده نو خوراک چې په کوم ځای کې وي د خوراک نه په دې پایپ کې د خوراک نه پورتنۍ چې کومه حصه ده فرض مثال دا حصه کنټریکټ شي تنګ شي. نو چې کله دغه ځای تنګ شي د خوراک باندې به فشار لګېږي هغه به لاندې طرف ته ځي او لاندې طرف ته د خوراک نه چې کوم لاندې طرف ته دغه ځای ده دغه ځای آزاد شي. پاسه طرف ته ځای چې کوم دا پورتنۍ حصه چې د هغه تنګ شي کنټریکټ شي او لاندنۍ چې کومه حصه ده هغه آزاد شي ایکسپینډ شي چې د دې په مدد سره خوراک لاندې را روان شي. او همدغه شانتې کله چې دې ځای ته راورسېږي دغه کومه حصه چې ده دغه بیا کنټریکټ شي تنګ شي او د خوراک لاندنۍ حصه چې ده هغه آزاد شي. نو په دې طریقه باندې خوراک معدې ته سټمک ته راورسېږي چې دې ته موږ وایو پریسټالسس. نو دا ګریویټي او پریسټالسس په مدد سره خوراک سټمک معدې ته راورسېږي. نو اوس د دې نه بعد موږ بیا په دې باندې پوه شو چې کله خوراک معدې ته راورسېږي په سټمک کې په معده کې د خوراک سره څه کېږي خوراک څنګه په سټمک کې په معده کې ډایجسټ کېږي څنګه هضم کېږي او څنګه بیا دا سمال انټسټاین یعنی وړو کولمو ته داخلېږي. د دې نه بعد پر روان درس کې به انشاءالله په دې باندې په تفصیل سره پوه شو.